بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پیغام راستولی دی چې زه په فرانس کې اوسېږم. دلته دغه معاشره د ماحول د کفارو دی، نو هر څاڅکی پر موږ باندې دا خطرې چې موږ به د یو سختې ناروا سره مخامخ سو یا به په یو فسق او فساد کې ولویږو. دی وایي چې داسې یو دعا راوښیه چې کله سهار د خپله کوره څه وزم هغه ووایم او الله جل جلاله مې د ګمراهي څخه د بدو لارو څخه د نارواو څخه وساتي. محترم وروره، ستاسې د دغه سوال جواب دا دی، تاسې چې کله د خپله کوره څخه وځئ نو تاسې هغه دعاوې ووایاست چې کومې دعاوې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي. زه تاسې ته دوې مختصرې دعاوې درښیم چې کله تاسې دغه دوې مختصرې دعاوې ووایاست نو الله جل جلاله به مو د انسانانو د شر څخه، د شیطانانو د شر څخه، د فسق او فساد څخه، د ګمراهۍ څخه به مو الله وساتي. هر مؤمن مسلمان چې کله د خپله کوره څخه وځي باید دغه دعاوې ووایي، ځکه زموږ دغه زمانه په دغه زمانه کې اهل د زمانې په فتنو، مصیبتو او په ګمراهیو کې غرق دي. نو که چیرې یو مؤمن مسلمان د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پر سنت طریقه باندې ژوند نه کړي تیر، هغه سړی به د هلاکت او د ګمراهۍ سره مخامخ سي. د ام المؤمنین ام سلمة رضی الله عنها څخه روایت دی چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم چې به کله د خپله کوره څخه وتی نو دا کلمات به ویلې. هغه کلمات دا دي: بسم الله توکلت علی الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. دغه کلمات یواري لا بیا وایم. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې بخپله له کوره وتی، کله چې به رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپله کوره څخه وتی دغه دعا به ویله، دغه کلمات به ویلې: بسم الله توکلت علی الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. د حدیث شریف روایت ابو داود کړی دی. دغه رقم دغه حدیث شریف ترمذی هم راخسته دی. په بل حدیث کې راځي د سیدنا انس رضی الله عنه مبارک چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې یو څوک کله د خپله کوره څخه وځي دغه کلمات ووایي. دا بیا نور کلمات دي، ډېرې مختصرې کلمات دي: بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. یعنی چې کله یو انسان د خپله کوره څخه وځي دغه کلمات د مختصرې کلمات ووایي نو دته وویل سي: هدیت وکوفیت ووقیت وتنحى عنه الشیطان. و چې کله یو انسان د خپله کوره څخه وځي دا کلمات ووایي: بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. نو دغه انسان ته وویل سي چې ته پر هدایت باندې سولې، د دلالت او ګمراهۍ څخه بچاو سوې او ستا کفالت وسو، ستا ضمانت وسو، ته وساتل سولې. دغه انسان ته دغه کلمات وویل سي. او چې کله د دغه انسان سره چې کوم شیطان ملګری دی هغه ځینې لرې سي، یعنی د شیطان د وسوسو څخه دغه انسان بچاو سي. د ابو داود په حدیث کې راځي چې یو شیطان و بل شیطان ته ووایي چې ته به دې انسان ته څه تاوان ورسوې. چې کله یو انسان سهار د کوره وځي یا بل وخت هر وخت چې د کوره وځي دغه کلمات وایي: بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. نو یو شیطان و بل شیطان ته ووایي: کیف لک برجل قد هدی وکفی ووقی. ته به په هغه سړي باندې څه وکړې؟ یو شیطان و دا بل ته وایي چې ته به په دې سړي باندې څه وکړې چې هم د ده هدایت وسو، هم د ده کفایت وسو، هم د ده ساتنه وسوله. یعنی د دغه کلماتو په برکت باندې انسان الله جل جلاله د ټولو شرور ساتي. نو محترم وروره، دوه قسمه کلمات می دروښولې چې کله خپله کوره څخه وځې دغه دوه قسمه کلمات وایه، الله جل جلاله به د انسانانو د جنیاتو د ټولو شرور څخه به الله وساتي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.